نن ځوانان نن بوډاګان نن دیندار خلق ځان ته دیندار وي لیکن دین سره هیڅ تعلق نشته دی. نن موږ خپلو بچو ته هغه تعلیم ورکوو چې هغه دین نه لرې دي. موږ باندې د الله تبارک وتعالی فضل دی ډېر لوی. موږ باندې د الله تبارک وتعالی احسان دی ډېر لوی چې علما دي او محنتونه کوي. تبلیغي جماعت والا ګرځي، موږ له کلمو هم راځي، موږ له جنازو هم راځي، موږ له د اختر مونځ هم راځي، موږ له د جمعې مونځ هم راځي. موږ هر سره خبر یو، لیکن زمونږ په دغه پاکستان کې په دغه علاقو کې خلق هغه دی چې هغوی د هېڅ شي نه دی خبر. د اختر نه یو ورځې مخکې د ټي وي والو کسانو نه تپوس کړي ځوانانو نه چې اختر څو رکعته مونځ دی. څوک یې 14 رکعته دی، څوک یې 18 رکعته دی، څوک یې 6 رکعته دی، څوک یې 4 رکعته دی. مونځ کوي هر کال کوم. څنګه مونځ کوي؟ څنګه چې مولا کې هغه شان کوم ما ته پته نه، ما چاته نه شي ورکړی چې اختر څو رکعته دي. تکبیرونه پکې څو دي پته نشته. بوډاګانو ځوانانو نه چې ګیرې ښه 40 سال عمر 50 سال عمر والا کسانو نه تپوس کوي قرباني تاسو کوئ؟ کو قرباني د چا سنت دی؟ د کوم پیغمبر یاد کې دا کېږي؟ آدم علیه السلام په یاد کې کېږي. یو ورته یوسف علیه السلام په یاد کې کېږي. بل نه تپوس کوي دا د چا یاد کې کېږي؟ حضرت علیه السلام. هغه کوم حضرت علیه السلام؟ بس حضرت علیه السلام. دا زمونږ دین دا هغه خلق دی دا علماو پسې خبرې کوي. دا هغه خلق دی چې علماو ته بد ردې وي. دا هغه خلق دی چې علماو سره ناسته د بد ګڼي که ورته وایي کښېنه دا درس چې حدیث کېږي دا واوره، دا د قرآن درس کېږي دا واوره، دا د تعلیم کېږي دا واوره، د سروزې سره ورشه دا مونځ زده کړه. دله دا خبره د باندې بده لګي او چې کله ته نه تپوس وشي بیا دا حالت وي. جنازې تپوس ته نه وکړه هغه پته ورته نشته دی، د مونځ تپوس ته نه وکړه هغه پته ورته نشي. دا غټ مسایل دي چې دا ورته پته نشي. باریک مسایل به دی، د استنجا مسایلونه، د طلاق مسایلونه، دی چې کوم دی د نور مسایلونه به دی څه خبر وي. دا اسلام کامل او مکمل دین دی. تاسو ته هر څه وښول، بل دینونو کې دا نشته دی. او هغه خلق نن علماو پسې خبرې کوي بدې ردې ورته وایي. د علماو دا محنتونه به ضایع نه ځي. دی په ځان باندې احسان ګڼی چې دې ځای کې دا کسان موجود دي او تاسو ته د الله دین کامل مکمل طور باندې بیانوي. دو سره قاړې کول، دو پسې خبرې کول چې مولا د څه نه څه خبر دی، دی صرف چې کوم دی منبر او محراب سره خبر دی. نو دا خبرې غلطې دي. الله تبارک وتعالی دین سره تعلق جوړ کړئ.